بسم الله الرحمن الرحیم. د غونډې ډیره درنه مشره دا صدارتي مجلس قدرمنو غړو په دې حال کې ډېرو درنو قدرمنو مشرانو دوستانو او ملګرو، زه دا فکري نو ادبي فورم ملګرو ته مبارکي ورکوم، البته ستاینه نه کوم ځکه چې دا مخامخ ستاینه زور غواړي او خوند نه کوي. د دوی ستاینه د دوی کار دی، دا سیمینار د دوی ستاینه ده، د دوی مجله د دوی ستاینه ده، د دوی چاپ کړي کتابونه دا تر خلکو رسېږي، د خلکو په زړه کې خلک اعتراف کوي چې دا خلک لګیا دي کار کوي. نو که څوک په خوله ورته ووایي شاباش، که نه ورته ووایي، هغه د زړه شاباش چې دی هغه اصل شی دی، او په خاصه توګه بیا په ادب کې صرف او صرف دغه د زړه شاباش اهمیت لري، او دغه څوک ورکوي دا تاسو پوهېږئ، دا وخت تاسو ناست یاست او موږ د دې ډېر شیان ویلي دي. او عصمت ظهیر زه د ستاین لپاره راولاړ کړی هم نه یم. راز محمد صاحب وایي چې دی وایي پر معاصر ادب باندې خبره وکړه، او موږ خو دا شاعرانو په دې قافیه او ردیف تاخوا دا نور اصطلاحاتو ډېر نه پوهېږو چې معاصر ادب بنیادي طور څه دی. خو بهرحال مې دا چې زموږ د زمانې ادب، زموږ د دور ادب. نو یوه خبره چې زه کله دا د دوی سیمینار خو په د دې پس روانېږي او یا به ختمېږي چې دا لوی کانفرنسونه ما د پښتو لیدلي دي، سیمینارونه مې لیدلي دي، په هغه کې اکثره قراردادونه پاسېږي، د حکومتو څخه غوښتنې کېږي، سیاسي لیډرانو ته پیغورونه ورکول کېږي او قوم ته پیغورونه ورکول کېږي او دشمنانو ته بد رد ویل کېږي چې دا وکړي، دا وکړي، دا پکار دي، دا پکار دي. خو زه دا وایم چې دغه د ادیبانو مسله نه ده. ادیب ته دا چې خوشحال خان خټک وایي هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کوي. ادیب ستا کار څه دی؟ ته په دې باید چې وګورې ستا وسله ستا پوره ادب دی. آیا دغه ستا ادب په دې خاوره چې کوم ناورین را روان او اوس نیمه صدۍ ته نږدې کېږي، په دې کې ادیب ستا یو څه رول ستا، د سیاستدار رول ډېر واضح دی، منفي یا مثبت. که دا اور بل کړی دی، که د اور د وژلو کوشش کوي، بهرحال په دې کې سیاستدار لار ډېر واضح دی، ډېر ښکاره دی. د صحافي خپل رول ستا خلکو خبر په ذهن جوړولو کې د ریډیو د لارې، د اخبار د لارې، د بلې لارې. آیا موږ ادب په دې کې څه رول سته که نشته؟ ښکاري که نه ښکاري؟ هسې هم د ادب چې اثر وي هم هغه داسې ډېر واضح نه وي. اوله ما سره نسیم الله سیما خبره کوله چې د چیش خبره څه ادب چې دا څه اثر وي. نو دلته به وایي چې دا ټي ایس ایډ چې خبره کړې ده د ادب اثرات هغه داسې دي لکه چې یو مرغۍ الوتې ستا تر مخ تېره شي نو ته یې وینې، خو چې دا مرغۍ لرې کېږي ته پسې ګورې نو ته یې تر ډېره وینې، خو بل سړی چې راشي ته ورښایه هغه مرغۍ ده هغه یې نشي لیدلی. نو دغه د ادب اثرات هم هغه خلک لیدلی شي چې پر دې ادب باندې نظر ساتي او سیاست خو ښکاره وي که نه. د دې سیاستو، صحافتو او ادب دا درې دایرې دي او د دې دواړو مقصد یو دی. که دا موږ د یوې ونې په تور واخلو، یوه درخته واخلو، نو دا ادب یې ریښې دی، دا ریښې په ځمکه کې پټې او دا خوراک راځبېښي د دې مځکې ته.
صحافت لکه شاپونو ډاډر داسې فکر چې د خوراک رسۍ پورته او سیاست دا میوه اخلي د عوام په لمن کې راځي دا بنیادي یو ترتیب دی ستا ادب داسې باید چې ستا صحافي د ادب وایي نو هغه ډېر طاقتور ذهن ولري چې ستا سیاستدان دا ستا د ادب مطالعه کوي هغه ته داسې خوراک رسېږي چې د هغه دا ذهن ډېر ژور سي ډېر طاقتور سي آیا زموږ د صحافي په ذهن کې زموږ د ادب څه توانایي ور زیاته کړې زموږ د سیاستدان ذهن ته موږ یو خبره ور اچولې سیاستدان خو شاته یو انټلیکچوال بیس غواړي هغه صرف د دې سیاستدان په خوله کې یوه خبره ور اچي دی تر عوام رسي مارکس به 18 घंटे مطالعه کوله داس کې پیټلې او سیاستدان ته صرف دغه خبره چې تر عوام رسي هغه ډوډۍ کالي او کور د دې شاته پوره یو ډېر لوی قوت پروت دی دغه خبره سیاستدان رسي دا د سیاستدان کار نو زموږ ادب ته دغه غونډې باید په دغه خبرو باندې چې زما ادب دی که نه دی نو ولې نه دی زما صحافي ته زه خوراک رسول کې نه رسوم زما سیاستدان ته زه موږ ټول سیاستدانان دښمن دي موږ ټول صحافیان دښمن دي خو دا چې رقم زما کار دی دا زه نه کوم دا سټیج د ادب دی دلته باید موږ پر ادب ولګو چې موږ په زړو د وخت موږ لیکوال شاعران لرو د دې څه رول شته په دې کې که نشته که شته کم دی که نشته ولې نشته نو دا ما ته دلته د معاصر ادب باندې خبرې وکړه نو اوس داسې یو سړی یم چې لږ خلک مې نه خوښوي کلندر مومند به دا وایي چې زه کثیر الاعداء یم یعنې دښمنان دي نو زما هم داسې ځینې خلک دي کله یوه خبره پسې مشوره کړې کله بله اوس چې خبرې وکړم نو دا ډېر خلک چې مې مخالف نه دي کېدای شي هغه هم رانه خفه شي خو زه چې د پښتو پر ټول ادب غور کوم دوه دوره داسې راغلي دي چې موږ پښتو ستر ادبیات تخلیق کړي دي او هغه د دنیا د هرې ژبې د ادبیاتو سره موږ ښوولی شو او هغه په ترازو کې ورسره پرېږدي او د هغه که څوک مطالعه وکړي د هغه د ادب تنده په ماتېږي یو زموږ کلاسیکي دور دی چې د روښانیانو سره تر کاظم خان شیدا او پیر محمد کاکړ دا د مغولو د یو برکت چې هغوی دا سلطنت په سلونو کلونو وساتي او سلطنت چې مستحکم وي هلته امن وي چیرې چې امن وي هلته هر شی وده کوي لکه سپرلی چې راسي هر بوټی راشین کېږي په امن کې نو د خلکو معیشت هم ښه شي د خلکو تعلیم ته هم پام شي د خلکو ادب ته هم پام شي دا یو اوږد دور په دې دور کې پښتانه بهرحال ډوډۍ پر وخت ورسېده مکتب که مغولو نه جوړ کړی دوی خپل مسجد و په هغه کې ملا و دا ملا د ماشومان ورتلو په کومو کې چې صلاحیت و هغه خلک علم یې پوره کړي هغو چې کوم شاعران د شاعرانو فارسي ژبه زده